وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. محترمین او محترم ورو پوښتنه کړې ده وایي د اذان په وخت کې سلام کول د شریعت له نګاه څخه څنګه دي؟ الجواب باسم ملهم الثواب. محترم ورور دې سوال په جواب کې باید ووایو چې د اذان په وخت کې او د اقامت په وخت کې بلکې د هر هغه ذکر په وخت کې چې ذکر کېږي جهرن په دغه وخت کې سلام کول مکروه دی، ممنوع دی. نو په دغه وخت کې به سړی سلام نه کوي. فکر به سړی کوي چې د اذان وخت کې د اقامت وخت کې په دغه وخت کې به اذان نه کوي. که چیرې بالفرض والتقدیر علما کرام لیکي که چیرې چا سلام درته وکړي په دغه وخت کې یعنې رد مه ورته کوه، جواب ووایه مه ورته جواب مه ورکوه، وعلیکم السلام مه ورته وایه، ځکه دا د اذان په وخت کې یا د اقامت په وخت کې په دا وخت د سلام نه دی، سلام ممنوع او مکروه دی په دې وخت کې. نو که سلام وکړي رد یا واجب نه دی. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 325 باب السابع في السلام. عبارت: يكره السلام عند قراءة القرآن جهرا وكذا عند مذاكرة العلم وعند الأذان والإقامة، والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع أيضا كذا في الغياسية. نو خلاصه دا په دغه وخت کې د اذان و اقامت او د قرآن عظیم شان په وخت کې د علم د مذاکرې د تکرار او د تدریس په وخت کې په دې وخت کې سلام کول مکروه دی او صحیح خبره ده. والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع. په دغه وخت کې د سلام نه رد کېږي، جواب وعلیکم السلام جواب دې نه ورکوي. او دغه رقم راغلی په مجموعة الفتاوا جلد 4 صفحه 322. والسلام علیکم.